دا نظم چې کوم دی که نه ما ډېر وختي لیکلی وي نامه خو زه ډېر کوشش کوم چې دا نظم ووایم خو زما نه نه ریکارډ کېږي یاره که نه حالات داسې یاره خو ته وایې چې ملګرو بار بار غوښتنه کوله نو دغه نظم کوشش کوم انشاءالله چې ریکارډ یې کړم مړ دا شی زه نشم ویلی کوشش وکړه ځه کوشش وکړه ویې وایه کوشش وکړه ملګرو مو غوښتنه کړله او دا دې ملګرو ته ډالۍ انامه د نظم عنوان دی مور کاته مې اخوا دې خو کور کې ډېر او تر ملګرو ړنګ بنګ راپاڅېدم د خوب نه چې سحر ملګرو ډېر په نازړه لیکلی شوی یو سلام راغلی و راته د مشر ورور شمېرې نه یو پیغام راغلی و ای ته خبر یې و که نه د زړه ټکوره زما بېګا د شپې 11 نیمې بجې وروره زما مور پات شوې ده خو وکه حوصله جانانه د مور په حق کې خدای ته وکه یوه سجده جانانه مور پات شوې ده خو وکه حوصله جانانه د مور په حق کې خدای ته وکه یوه سجده جانانه په ډېرو خلکو کې مې یوه په کټ کې مړه ولیده مورې چې ستا مې سترګې پټې جنازه ولیده د خویندو منځ کې در نږدې شوم غلې غلې مورې زړه مې ټینګ نه شو تر اسمانه مې کړه چغې مورې د خویندو منځ کې در نږدې شوم غلې غلې مورې زړه مې ټینګ نه شو تر اسمانه مې کړې چغې مورې لکه چې ستا په سترګو هر چاته ښاغلی ومه څنګه چې د پلار په مرګ کې غېږه کې نیولی ومه مورې سینې ته داسې هېڅ چا رانږدې نه کړمه ستا په شان هېڅ چا مورې پټ په لوبټۍ نه کړمه لکه چې ستا په سترګو هر چاته ښاغلی ومه څنګه چې د پلار په مرګ کې غېږه کې نیولی ومه مورې سینې ته داسې هېڅ چا رانږدې نه کړمه ستا په شان هېڅ چا مورې پټ په لوپټې نه کړمه یو زه احساس وم بل د غم ډېر زورورو مورې زړه مې په تا پسې سوری پرهر مورې یو خاموشي شوه بیا د مورې جنازه ودرېده په زړه مې ستا د بېلتانه د اور لمبه ودرېده یو زه احساس وم بل د غم ډېر زورورو مورې زړه مې په تا پسې سوری پرهر مورې یوه خاموشي شوه مورې بیا د جنازه ودرېده زړه مې په تا پسې په زړه مې ستا د بېلتانه د اور لمبه ودرېده بې ساه ولاړو مقسم دی د کعبې په طرف بیا خلقو واخیستې روان شوې مقبرې په طرف یو څو کسانو ته له حد ته کوزولې مورې ستا په نازک بدن خاورې اچولې مورې دا یو ځل بیا بې ساه ولاړو قسم دی د کعبې په طرف بیا خلقو واخیستې روان شوې مقبرې په طرف یو څو کسانو ته له حد ته کوزولې مورې ستا په نازک بدن خاورې اچولې مورې ستا د قربان په تمه تا ته کېناستمه یو څو ساعتونه دې د قبر خوا ته کېناستمه څه غریب نیولی دی د قبر خوا نه کور ته راغلم د خپلو خویندو جړاګانو هغه شور ته راغلم انامه یو څو کسانو ته له حد ته کوزولې مورې ستا په نازک بدن خاورې اچولې مورې ستا د قربان په تمه تا ته کېناستمه یو څو ساعتونه دې د قبر خوا ته کېناستمه څه غریب نیولی دی د قبر خوا نه کور ته راغلم د خپلو خویندو جړاګانو هغه شور ته راغلم ستا شش محل ستا نه بغیر کنډرو مورې ستا دیان تا پسې تمام ورځ اوترو مورې ستا دیان تا پسې تمام ورځ اوترو مورې ډېره بس تاسو غوښتنه ومې کړه بس دا د ملګرو مو غوښتنه وه که نه دیان صاحب لکه ډېرو ملګرو به ویل چې بهی د مور په باره کې دیان صاحب چې کوم دی یو نظم جوړ کړي هغه